جنگ د چا دی دا کومه ډرامه په میډیا روانه ده دا هغه پښتنو نه هغه کار علي چې په پردي خیرات کې سپي په هغوی باندې په ډانګونو وایي یا لکه جنگ د پنجاب دی پنجاب تاواني نه دی پنجاب کله تاوان کړی دی چې مارشل لاره د پنجاب ګټه ده نواز شریف وزیر اعظم دی د پنجاب ګټه ده عمران خان وزیر اعظم دی د پنجاب ګټه ده تاوان خو د پښتنو دی تاوان خو د پښتونخوا دی او ما پرون په جندول کې دا خبره وکړه چې راشه د پاکستان نه زما د پښتونخوا او د صوابۍ غیرتي پښتانو راشه د توربېلې ډیم دا 15,000 میګاواټه بجلي ترې لرګه دا پاکستان دی د چا پلار یوه هفته وچلی یوه هفته راشه ماله به نامه بدله کړي خو کام سره به څه کوو کام کې به بیداري څوک پیدا کوي باچا خان خو به خبره کوله چې په کم کام کې دو اقتدار او د پیسې لالچ پیدا شي حال دای مختصر به کم درته چې کم زمون دی په جار دا خبره کوو چې د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست خو د دې معاشري د یو عام وګړي ځانغړي سیاست دی د بچي د خېټې د نونۍ سیاست دی د هر بشر د سر او د مال د تحفظ سیاست دی د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست خدامن سیاست دی د جمهوریت سیاست دی د ترقۍ سیاست دی او خلک دروغ وایي ما ته موږ ته یو سړی دا خبره ثابته کړي چې څنګه یو سړی وایي چې زه له دې ځای نه ملیشیا او سنګاپور جوړوم ته به صوبایي خودمختاري نه ورکوې ته به صوبایي خودمختاري یقیني کوې نه او ته به د پاکستان نه د ایشیا ټایګر جوړوې نو کنځل ورپسې هم نه کوو بدې ردې ورپسې هم ونه وایو خو تپوس دې کوو چې څنګه به یې نه جوړوې راشه موږ دې پوه کړه